الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جی زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وای خادو آباد اوسئ نن د روزې ولسم دی او یقینا چې تاسو په تاریخ خاصه شماري د خاص کر زما افغانانو نه چې هغه د کم ډیډلاین په حواله سره خبره کیږي خو نن مهم خبرونه یو خو ډیډلاین په حواله سره څنګه تاسو کول کړولې دل چې علي امین ګندپور بیان او بیا صبح یقینا چې ولاړ دا که څومره غړي دي تاسو ته په دې معنی وخلو په دې باندې ډیر مهم پرمختګ شوی هغه باندې خبره کو نن تاسو ګورم چې سفر کې ما او ګاډي کې ما تاسو ته ویلا کوم چې نن زما پریس کلب دغه نېشنل پریس کلب الیکشن هم دی په کې هم زه یو ګروپ زموږ کوم ولاړ دی آزاد پینل هغه سپورټ کوم هغه کې ولاړې ما کې جوائنټ سکرټر باندې دغه هم روان دي نو موږ منډو ترړو کې هم یو خو چونکې دا اهم خبرونه مې تاسو سره هم شیر کما خپل چې کوم د بڑاسته تاسو روبه سما نن په دغه حواله سره مهم پرمختګ شوی دی کو بیا دویم چې کم په خیبر پختونخوا کې اوس یو طرف ته خو پاک آرمی طرف نه لکه سټیټ طرف نه بقاعده توګه اپریشن بدر په نوم باندې سٹارټ شوی دی هغه باندې کاروایي شروع شوې دي دلته ته ګورئ دهشتګردي کم حد ته ورسېده څه مفتي منیر شاکر په شان هم کس لاړه پکې داسې نور ټارګېټډ دي هماغه شانې ټارګېټ کیسه روانه ده نو هغه مقابله کې دهشتګردو لخوا لکه د طرف نه اپریشن خندق نوم مخې ته راغله لکه یو طرف ته اپریشن بدر او خندق دا څه کیسه ده په دې باندې خبره کوو دریم چې کوم خبره به کوو په دې حواله سره چې کوم د اورال خاص کر په پاکستان کې د ترهګرۍ د لاسه بیا دی وخت کې کمپوزیشن دی او امریکا پاکستان دی وخت کې افغان سره د کم پالیسي روانه ده دینه څه غواړي او بیا په افغانستان کې خپل منځ کې اختلافات منځ کې سازشونه سره روان دي په دې حواله سره لږ خبره کوو اوس اول به خبره کوو چې تاسو ولیدل چې خیبر پختونخوا صوبه په دې باندې کلکه ودرېده هغه وایي چې افغانانو په حوالې سره موږ سره مشوره هم نه ده شوې د افغانانو کډوالو څلوېښتو کالونه ټول نه زیات یقینا هم داسې ده چې ټول نه زیات کډوال په افغانان چې کوم دي په خیبر پختونخوا کې دي او دا پیور کارډ او سټیزن کارډ ولا دي یا روزګار ولا دي څومره دي هغه وایي چې ما صوبې سره هغه ده نو زه صوبې وزیر الله او ما ته اوس دا احکامات راکوي چې ته به پولیس ته وایې چې دا 1 اپریل نه خپل کاروایي شروع کړي نو زه څنګه وکړم ما سره مشوره هم نه ده شوې په دې پالیسي باندې زه اتفاق ورسره نه لرم لکه یو قسم کلیر کټ هغه مرکز ته جواب دی دا خبرونه تاسو ته مخکې هم درکړي چې صوبه په دې باندې نه مني بیا که تاسو وګورئ زموږ صوبې چې څومره پارلیمان غړي دي مخکې ورځ اسد کې سره هم تاسو واورېدل همدغه شان چې څومره موږ غړي دي که هغه هرې پارټۍ سره هر ګوند سره تعلق لري پښتانه د خیبر پښتونخوا هغه د افغان پالیسي باندې سخت مخالفت کړی دی نو دلته سټیټ ته یو قسم صوبه مخامخ شوې ده په افغانانو باندې که تاسو دې وخت کې ګورئ ننګ چې کم کوي هغه پښتون کوي نو اوس د پښتنو چې کم آئیني یا د طاقت چې کم هغه ده هغه هم هغه د دې وخت کې موږ سره شاداب خټک هم موجود دی لکه دا اوس ته وایي نو ماته ځکه سهولت میلاو شوی دی چې زه په دغه کې تاسو سره خبرې وکړم ولې چې اوس روانم پریس کلب ته چې موږ رسو کې دي چې تاسو پریس کلب وګورئ شاداب خټک نه هم لږ ښه تاسو ته شاداب خټک باره کې تاسو بل خبره هم کوم ګران کتونکو تاسو په دې سره دا ښه شو چې دا روژه د سړي نه اکثر هیر شي شاداب خټک چې کم دی د افرسیاب خټک خوریه کېږي افرسیاب خټک چې کم د افغانانو په حواله سره دې وخت کې په فرنټ مین جنګېږي شاداب خټک دا راته ووایه دې وخت کې تاسو سره موږ روان شو اصل کې دا ټاپک داسې و په دې باندې تاسو هم لږ رڼا واچوئ جی السلام علیکم بنګر صاحب زه خو تاسو لیدلو ته پهلا ډېر د زړه د کومې نه سلام وایم او بیا دا وایم چې ستا د خپلو اورېدلو سره دومره مینه ده چې نن تا باندې دومره پریشر ده ته الیکشن ته هم ولاړې او هغې باوجود هم ته بار بار ماته وایې چې نه زه خپلو یونکو ته لیدونکو ته به ټایم ورکوم هغوی دپاره پروګرام کوم نو دا تا خپلو لیدونکو سره ډېره مینه ده دویمه خبره دا ده بنګر صاحب چې موږ خو دا اواز کوم زم چې قبلی ده که پېښورۍ ده یو شان پښتون ده یو مې ځیګر ده یو مې زړګی ده
مننه خو دا وخت کې لکه دی پالیسی منې تا کوم پیغام راکو یقینا چې به دم تم شاټ هغه چې یو کغه قبلې دا کې پیښه فریدا خدام تاسو هم تعارف دی افر صاحب خټک ځکه وکړل چې دا شاداب خټک ته موږ سره روان دي بل ملګری موږ سره ناست دي نوید هغه جرنالست صحافي دی دی وخت کې یو خو مینس کې دا شاداب خټک راغله په دې باندې خبرو کو کغه بیا سوال غواړي نو انا معلومات اخلو یو خو په دې حواله سره کتا سو ګوري چې دی وخت کې پښتون وخت په دې باندې ولار دي نو دی باندې پکار دا چې دا سوشل میډیا باندې دا بد اراده چې کم ویل کیږي هغه نه دی پکار په دې باندې ودل پکار دی بل طرف ته مونږ ګورو چې په پاکستان کې یکدم سره د پنجاب سایډ نامګه سوشل میډیا ګورو چې یکدم د افغان د دښمنان او دغه مغو ګرځول او یکدم نفرت او دا خبرې شروع شوې نو دا بالکل په دې باندې مونږه سخت مزاحمت هم کو په دې خبرو باندې او دې خبرو سره ځکه مونږه په دې باندې ولاړو بل چې کوم تاسو ته مونږه په دې حواله سره خبر درکو چې په خیبر پختونخوا کې دی وخت کې اپریشن بدر او اپریشن خندق چې کوم دی اپریشن بدر خو یقینا چې سټیټ آرمي پاک آرمي اپریشن شروع کړی دی اوس خندق نوم مخې ته راغلی چې دا د دهشتګردو اپریشن خندق په نوم شروع کړی لکه دی وخت کې هغه بالکل فرنٹ ټو فرنٹ جنگیدو لپاره تیار دي او نو ټارګټډ کیلینګ هم روان دي لکه تاسو لیدل مفتی منیر خلاړه دا شانتي مولانا فضل الرحمن هم لکه هم ټارګټ کې دي نور مولایان دي او نور انداسې پښتون لیډر چې کوم دی منظور پښتون او داسې نور نمونه مخې ته راغلي دي او نور کوم کسان دي د هغې لیست تیار شوی دی اپریشن خندق نوم یې ورته ورکړی دی د دهشتګردو لکه دا په خیبر پښتونخوا کې یو طرف ته دا شخړه چې کومه ده د کم د افغانانو ایستلو دا به ډېر غټ مزاحمت غواړي خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم وزیر الله ورته حکم نه ورکوي نو څنګه به دا وباسي بل طرف ته دا چې کوم د ترهګرو خلاف جنگ چې کوم روان شو د اپریشن خندق او اپریشن دا چې کوم بدر ورته وایي دغه په حواله سره به اوس دا یو قسم جنگ دی نو دغه صورتحال کې یقینا پاکستان په هم ډېر سخت مشکلاتو کې راغلی بل طرف ته انټرنیشنل دباو چې کوم په افغانستان کې راځي افغانستان کې دی وخت کې خپل مینس کې اختلافات چې کوم دي هغه ډېر زیات تشویشناک منظر پیش کوي ولې چې بیرونی چې کوم طاقتونه دي خاص کر امریکا هغه نو بیا انډیا هم په دې کې گیم کې شامل ده او به نه فائدې اوچتوي نو اوس الله دې نو چې افغانستان بیا غشانتي خنه جوړ شي خو یو طرف ته افغانستان کې خننجنګ جنگي طرف ته خبره دی بل طرف ته آبادکاری لکني آبادکاری چې دا دوباره خلک به څنګه ورزي چې دا الته کې غوشي نو دا سچويشن کې یقینا ډېر زیات کنفیوژن دی الله دې زموږ ټول مسلمانانو ته خیر پیښ کړي او بیا خاص کر دې وخت کې د پښتنو باندې دا کوم مشکل راغلی دی موږ به دعاګانې هم کوو تاسو چېرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ او لایک سبسکرایب او خپل کمنټس نه لازمي را سره موږ مستفید کړي چې موږ پوه شو چې تاسو څه غواړئ